زیاتې دغه زموږ د ماشومانو حال دی. تاسو ورته وګورئ په دا شنه یخ کې له ارمانه سره وي باید چې دومره فکر له انسان سره وي باید چې دومره فکر دغه ماشومانو حال دی. دوی په دا یخ کې نه کوټونه شته، نه ګوټ شته، نه پوړینان شته. غربت څوک مشر و چې مخصم پر ډوډۍ باندې د مخصم پر ډوډۍ اریان دي، د مخصم ډوډۍ نه لري، مکتبونه او مدرسې او دغه پرېښي دي، پر کور دي ناستې. د غربته څخه کورنۍ د غربته سره مخامخ ده. یخ هم زیات دی. د دې اوس مو ته کتله ټخۍ هم ولو خامخ استۍ صفات کوو، د دغه ماشومان سره کومک مرسته وکړي، د دغه کورنۍ سره مرسته وکړي، موږ ته امانتاً راولېږي. که چېرې ستۍ په امانت کې خدای ناخواسته موږ خیانت وکړو، د دغه ماشومان لپاره تاسو موږ ته امانت راولېږئ. موږ د دې ماشومانو دغه دوی ته خو حلال دي او موږ ته دا مردار دي. دا پیسې موږ په خپل نس کې